الحمدلله یو غټ شی د کامیابی راز هغه دا دی چې د دغه علمي ادارات په مابین کې کامل تفاهم دی. د معارف وزارت د تحصیلاتو په مابین کې، د تحصیلاتو د علوم اکاډمي مابین کې، همداسې د تحصیلاتو د مسلکي او تخنیکی ادارې په مابین کې دا تفاهمات د دې به انشاءالله بیا داسې شی نتیجې هم په لاس کې لرو لکه نن چې موږ تاسې یو مجلس لرو او په مجلس کې به هغه ابتکارات، هغه نوښتونه تر سترګو کوو چې د مسلکي او تخنیکي محترمې ادارې د خوا څخه منځته راغلي دي. نو دا سلسله به انشاءالله جریان پیدا کوي. موږ مخکې مجلس کې ویلي اوس هم بیا اطمینان ورکوو مسلکي او تخنیکي محترمې ادارې ته چې ستاسې محصل فاضل چې ستاسې څخه فارغه کېږي، آینده کې به موږ دته نور انتظار نه ورکوو، مستقیم به په هغه سیم کې ځای پر ځای کوو چې د ده وړتیاوې تنزیل به نه وي نور ستاسې محصل ته. هغه په دې واجه باندې چې اوس عالي تحصیلات په دې مطمئن دي چې په مسلکي او تخنیکي اداره کې چې په کوم سطح باندې دا تحصیل روان دی مخته، په هغه کې شفافیت دی، په هغه کې کمال دی، په هغه کې ستونزه نشته، د انحطاط او د تنزیل ضرورت نشته چې د دې ځای نه فارغ سو، مستقیم به په هغه ځای کې ځای پر ځای کوو، په هغه سیم کې به کښېني چې کم سیم د دوی د فراغت نه وروسته ورته مناسب وي.